کې رادیو افغانستان کابل. پاملرنه وکړئ خبرونو ته نطاقان همراز او سریا پکتنی. د خبرونو لنډیز. د محترم نجیب الله لخوا د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د جوړېدو د 40مې کلید له امله برلین ته د مبارکۍ پیغام خبره شوی دی. د بلخ په ولایت کې د چپو ډیموکراتیکو ګوندونو د اتحاد د سمون د شورا کمیسیون جوړ شو. د مسلحو قواو د متقابلو ګزارونو له امله یو شمېر نور زموږ د وطن او خلکو دښمنان د هېواد په ځینو سیمو کې وځپل شول او د هغوی وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د غلام نبي پهلوان په مشرۍ یوه بله مخالفه وسلواله ډله د سمنګانو د ولایت مربوطاتو کې د ملي روغې جوړې له بهیر سره یوځای شوه. د هند د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په 40مه غونډه کې د خپلو بیاناتو سره چې د افغانستان په باب د ژنیف د مختلفینو د جدي رعایت غوښتنه وکړه. میخایل ګرباچوف د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د جوړېدو د 40مې کلیدې د نمانځنې په مراسمو کې د ګډون په خاطر د هغه هېواد د مشر په بلنه نن برلین ته ورسېد. د چین جمهور رئیس د فلسطین د دولت له رئیس یاسر عرفات سره په پیکن کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د جوړېدو د 40مې کلید له امله د آلمان د متحده سوسیالیست ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي او د هغه هېواد د دولتي شورا رئیس جلال اتماس اریشونیکر په نامه برلین ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. په پیغام کې د ډېرو ښو مبارکیو د څرګندېدو په ترڅ کې د دواړو هېوادو د حکومتونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په ډګر کې د افغانستان او آلمان د دوستانه اړیکو دوامداره پراختیا موندونکی بهیر څخه رضایت څرګند شوی دی. دغه راز له همدې امله د افغانستان جمهوریت د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې د رئیس سلطان علي کشمن لخوا د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د وزیرانو د شورا رئیس جلال اتماس ویلیشټوف په نامه د هغه هېواد مرکز ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. د بلخ په ولایت کې د چپو ډیموکراتیکو ګوندونو د اتحاد د سمون د شورا کمیسیون پرون جوړ شو او د بلخ ولایت د ګوندي ولایتي کمیټې منشي او د دفاع شورا رئیس سید طاهر شاه پیکارګر د یوې 3 میاشتنۍ دورې لپاره د دغه کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د مزار شریف له ښار نه د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال ریپورټ راکوي چې د بلخ ولایت د چپو ډیموکراتیکو ګوندونو د انسجام د شورا د کمیسیون لومړۍ غونډه د افغانستان د زحمتکشانو د انقلابي سازمان لومړي منشي او د افغانستان جمهوریت د چپو ډیموکراتیکو ګوندونو د اتحاد د انسجام د شورا د رئیس محبوب الله کوشاني په ګډون پرون د بلخ د ګوندي ولایتي کمیټې په سالون کې وشوه. د دې غونډې په ترڅ کې محبوب الله کوشاني او سید طاهر شاه پیکارګر د ملي روغې جوړې د هدفونو د سالم تحقق په خاطر د ګوندونو او سیاسي جریانونو په جوړولو او پیوستون کې د دولت د روان سیاست د ارزښتناکه رول په باب خبرې وکړي. د بلخ په ولایت کې د چپو ډیموکراتیک ګوندونو د سمون د شورا د کمیسیون غړي انتخاب او معرفي شول او د کمیسیون د 6 میاشتني کار پلان تصویب شو. د پاکستان او امریکا تر ملاتړ لاندې افراطیونو وحشیانه عملونه چې د وژونکو توغندیو په توغولو سره زموږ د خلکو د ډلې د وژنې سبب کېږي نن د کابل ښار د 5مې ناحیې د اوسېدونکو لخوا محکوم شول. د باختر اطلاعاتي اژانس خبریال راپورټ راکوي په هغه غونډه کې چې د همدې عمله د سپین کلي په لیسه کې شوې وه هغه وروسته چې د کلام الله په مسجد څو ایتونه ولوستل شول د صدراعظم مرستیال محمد حسین د افراطیونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو د وحشیانه عملونو په باب چې زموږ د ماشومانو ښځو او سپین ږیرو د وژنې سبب کېږي خبرې وکړې او په هېواد کې د جګړې او وینې تویېدو د بندېدو په کار کې د افغانستان د جمهوري دولت د سولې د پیشنهادونو په ارتباط څرګندونې وکړې. ورپسې د دغه ناحیې یو روحاني د افغانستان د خلکو د دښمنانو د ورانکارۍ عملونه د اسلام د مبین دین او محمدي غرا شریعت خلاف وبلل د افراطیونو د توغندیو د بریدونو د افغانستان د جوړښتي دولت له اقدامونو سره خپله ننګه څرګنده کړه. وزیرانو شورا د دې ثبوت تیاری د ادارې سملاسي مرستې کمپنۍ ټوکران جامې او نقدې پیسې چې ټول ارزښت 1 میلیون افغانیو ته رسېده د محمد حکیم لخوا د راکټي بریدونو په تاواني شوو کسانو باندې وویشل شوې.
د غونډې په پای کې په هېواد کې د سراسري سولې او امنیت د تامین په باب دعایه وویل شوه او برخوالو د لوی خدای له دربار څخه په هېواد کې د سولې او امنیت غوښتنه وکړه. د سږ کال د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې د 44مو غونډو فضا او د سازمان د غړو هیئتونو زیاتره ویناوې ټولې د افغانستان د شاوخوا حالاتو د سیاسي حل په ګټه او د افغانستان د جمهوري دولت د سولیزو طرحو د ننګې او ملاتړ په ګټه وي. پاکستان له بل هر وخت نه زیات د افغانستان د قضیې په باب تجرید شوی پاتې شو او د امریکا متحده ایالات جګړه غوښتونکو او د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلو افراطیونو ته ډلې د وژنې د خصلت لرونکو او مډرنو وسلو د ورکولو په خاطر د انتقاد وړ وګرځېد. د امریکا د متحده ایالاتو په مطبوعاتو کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسامبلې کې د افغانستان جمهوریت د هیئت د وینا او پیشنهادونو په پراخه توګه او ملاتړ وشول او له اتو کلونو وروسته لومړي ځل لپاره چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دې غونډه کې په خپله وینا کې د افغانستان جمهوریت په وړاندې منفي او لمسوونکې خبرې ونه کړې. دغه ټکي د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د رارسېدو په وخت کې کورنیو او بهرنیو ژورنالستانو ته په خطاب کې څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان جمهوریت د هیئت مشرۍ د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې د 44مې غونډې په ښار کې د ګډون په خاطر نیویارک ته تللی و، نن مازدیګر هېواد ته راورسېد. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدونو چارو وزیر سلیمان لایق، د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال محمد فاروق کارمن، د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر لوړ رتبه مامورینو او په کابل کې د شوروي اتحاد د سفارت شاهزافید واژیکوف د عبدالوکیل هرکلی وکړ. د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته د تګ په لاره کې د آلمان په اتحادي جمهوریت کې د سوسیالیستي انټرناسیونال له رئیس جلال المآب ویلي براند او د آلمان د سوسیال دیموکرات ګوند له رئیس یوشف او جلال المآب ویلي براند ته د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله پیغام وسپاره. دغه راز د هېواد ته د راستنېدو په لاره کې په ماسکو کې د لنډ تم کېدو په ترڅ کې د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر له لومړي مرستیال یوري ورنڅوف سره وکتل او د علاقې وړ مسلو په باب خبرې او نظرونه څرګند کړل. د یو بل خبر له مخې هېواد ته له شوروي اتحاد څخه د روانېدو په وخت کې د ماسکو په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر عبدالوکیل سره د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال یوري ورنڅوف مصافحه وکړه. د باختر اطلاعاتي اژانس پوځي څانګې ته د وسلوال پوځ یو واکمن خبرځای خبر ورکړ. د خوست په لوی ولسوالۍ کې د میشته اتل وسلوال پوځ جزدامونه او قطعې د خپلو مورچلو او دفاعي لیکو په ټینګښت بوختې دي او خپلې دندې په لوړ مورال او وړتیا سره ترسره کوي. د ځواکونو د فشار له امله د وسلوالو افراطونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو کوم اکټیو جګړه ییز فعالیت نه دی شوی. جګړه مارانو د ګردیز ښار اسماعیل خیلو، تڼیو، ګربزو، یعقوبیو او زرګو میدان په سیمو کې په یو شمېر امنیتي پوستو باندې ډزې کړي چې د هغو له امله یو ماشوم وژل شوی دی. د دغو ډزو په ځواب کې د دښمن په سنګرونو باندې د توپونو، توغندیو او هوایي ځپونکي ګوزارونه شوي چې د هغو له امله د پاکستان پورې تړلي 30 تنه وسلوال افراطیون وژل شوي دي او ګڼ شمېرې ټپیان شوي او د هغوی په وسلو او مهماتو بار یو موټر له منځه تللی دی. خبرځای زیاتوي د ننګرهار په ولایت کې قطعې او جزوتامونه په عمده توګه د خپل سنګرونو په انجینري سمبالتیا او ټینګښت بوخت دي. یو جزوتام د شیخ مسکي په سیمه کې د پاکولو او کمین فعالیتونو ترسره کړي چې د هغو په نتیجه کې د دښمن اویا توغندۍ، 15 هوانونه، 11 دوې پسلګه د توپ ګولۍ، د داسې اوا ټانک د توپ 3 ګولۍ لاسته راغلي دي او د توپچي او هوایي ځواکونو د ګوزارونو له امله د دښمن له ګډو قواوو 10 تنه وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي او د هغوی د مهماتو یو دیپو او د وسلو مهماتو 2 موټران له منځه وړل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په پاکستان پورې تړلو وسلوالو افراطونو په درندو وسلو سره د کندهار په ولایت کې په ځینو باندې په جلا جلا ډول ډزې کړي چې د سخت تاوان نه دی رسېدلی. د سیمې ځینو جزوتامونو د هوایي ډګر د ختیځ په 15 کیلومترۍ کې د پاککارۍ دندې ترسره کړي چې
په نتیجه کې د دښمن د BM1 یوه دستګاه 2 ملي متري 2 توپونه 1 میل د شکه له منځه وړل شوي. د توغندۍ ویشتونکي 150 ګولۍ، د زیکویک 50 ګولۍ، د ماشینګړې 28 صندوقه ګولۍ، 80 د هاوان مایلونه، 25 بې پسلګده ګولۍ او د ټانک ضد 4 مایلونه لاسته راغلي دي. منبع زیاتوي د هرات په ولایت کې ځینو جزدامونو د زندهجان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پاککارۍ عملیات کړي چې د هغو له امله د جګړه مارانو 150 ریاکټیف ګولۍ، د دشکې 20 صندوقه مهمات، توغندۍ ویشتونکي 10 ګولۍ، د بې پسلګده توپ 20 ګولۍ او 2 جیپ موټران نیول شوي دي. سپیلي الله ډوله ځمکې نه ځمکې ته د توغندیو 2 دستګاوې په دې وروستیو وختو کې د دولتي امنیت وزارت د ارګانونو لخوا د وسلو د پېرودلو د فرمان له مخې د کابل ولایت د چکړې د سیمې په مربوطات کې د یوې مخالفې وسلوالې ډلې نه پېرودلي دي. د دغو توغندیو بیه د فرمان سره سم مقابل لوري ته ورکړل شوې ده. د خوست د لوی ولسوالۍ د شاوخوا امنیتي پوستو د یو شمېر هغو منصبونو چې د ورسپارل شوو وظیفو په اجرا کې وړتیا ښودلې وه پرون درناوی وشو. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د خوست د لوی ولسوالۍ د اپراتیفي ډلې قمندان تورن جنرال امام الدین په داسې حال کې چې هغه ولسوالۍ کې مشته د وسلوال پوځ د ځینو قطعاتو او جسامونو مسؤلین له هغه سره ملګري وو. د لکان په سیمه کې د امنیتي پوستو د کتنې په ترڅ کې د هغوی د منصبونو معربوي اظهاراتو څېړل. د خبرو په ترڅ کې د پاکستان د پوځیانو، سعودي وهابیانو او جګړه مارو استعدادونو د تېروي د شنډولو او د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ د دفاع په مقصد د سرتېرو وړو ضابطانو او افسرانو وظیفې او راتلونکي مسؤلیتونه مشخص کړل. په مقابل کې څو تنو د خپلو خبرو په ترڅ کې د مربوطو وظیفو د اجرا کولو او په هېواد کې د سولې او امنیت د تامین په مقصد د هر راز فداکارۍ او څرګندنې ژمنه څرګنده کړه. په پای کې د دغو جزدامونو د هغه شمېر منصبونو ته د افغانستان جمهوریت نشانونه او مډالونه او سوغاتونه چې د وظیفو په اجرا کولو یې کې سرښندنه او فداکارۍ ښودلې وه د خوست د لوی ولسوالۍ د اپراتیفي ډلې د قمندان لخوا وسپارل شول. د غلام نبي پهلوان په سرګروپۍ یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې چې د مخې د سمنګان ولایت مربوطاتو کې د محمدي د افراطي ډلې په ترکیب کې وسلوال فعالیت کوو د جګړې له دوام نه لاس اخیستی او نن د ملي روغې جوړې له انساني کړنلارې سره یو ځای شوه. د باختر اطلاعاتي اژانس پوځي څانګې خبر راکړ دغې ډلې ته د هغه ولایت د چارو مسؤلینو او یو شمېر سوله خلکو څو ټاکلی وویل او د ملي روغې جوړې د انساني او اسلامي تګلارې سره د هغوی د یوځای کېدو له امله خوښي څرګنده کړه. په مقابل کې د دغې ډلې مشر د نورو په نمایندګۍ څرګنده کړه چې د سولې او امنیت د تامین او د ملي روغې جوړې د سولې د تګلارې د پوره تحقق په خاطر به چې زموږ د هر یو جګړې ځپلي هېوادوال غوښتنه ده په سرښندنه او ځان تېرېدنه کار وکړي. د ژینیو د موافقه لیکونو د لومړي ګڼې سند له 2مې مادې نه د پاکستاني مقاماتو د څرګندو سرغړونو په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت 840م ګڼلیک نن مازدیګر په کابل کې د ملګرو ملتو د ښو هڅو د هیئت دفتر ته وسپارل شو. د بهرنیو چارو د وزارت په لیک کې د ژینیو د موافقه لیکونو له مفرداتو څخه د هغه هېواد د مکررو سرغړونو د 23 مواردو په باب دقیق او مستند معلومات په کابل کې د ملګرو ملتو د ښو هڅو هیئت ته وړاندې شوي او غوښتل شوي دي چې د پاکستان دغه څرګندې سرغړونې د ژینیو د موافقه لیکونو د 4مې ګڼې سند د اووم پاراګراف له اټکل سره سم د ملګرو ملتو د ښو هڅو د هیئت د جدي څېړنې وړ وګرځي او نتیجه یې په ممکن چټک وخت کې مربوطو اړخونو ته ورسوي. د سید کرم د ولسوالۍ د سلام خیلو، عیسی خیلو، کامران خیلو او شالي خیلو د قومونو او د پکتیا ولایت د احمدزوی دراده د قبیلو د قومي غونډو د مفرزو منصبینو نن د قومي جرګې په جوړېدو سره اعلان کړه چې د سید کرم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افراطیانو، سعودي وهابیانو، امریکا او پاکستان له دښمنۍ ډک هر راز پلانونه او ناوړه هدفونه شنډ کړي او خپل قومي یووالی ټینګ وساتي. د ګردیز له ښار نه د باختر اطلاعاتي اژانس د خبریال د راپورټ له مخې په دې جرګه کې د پکتیا ولایت والي او د دفاع شورا رئیس محمد انور اصل د وینا په ترڅ کې
د سلام خېلو او د هغه د ګاونډیو کلیو د اوسېدونکو او د احمد زویو د راده د قبایلي غونډ د منصبونو چې په دې وروستیو وختونو کې په خپلو سیمو کې د افراطونو او سعودي وهابیانو ناوړه پلانونه شنډ کړي دي د اتلبلویو قدرداني وکړه. په مقابل کې سر معلم عبدالباقي سناتور حاجي عبدالرحمن حاجي محمد جان او حاجي هزارګي د خپلو خبرو په ترڅ کې د سود د تامین او د وطن او خلکو د دښمنانو د دسیسو د شنډولو په لاره کې خپل ملاتړ څرګند کړ. د جرګې په پای کې د جګړې د پېښو نه یو شمېر تاواني شوو کورنیو ته د دولت مرستې ورکړل شوې. په دې جرګه کې د دغه ولایت د قول اردو قمندان تورن جنرال جان باز د سرحدي قمندان او د دولتي امنیت رئیس هم برخه درلوده. د غزني ولایت د مرکز مربوطو کلیو سولهدوستو خلکو پراخه جرګه پرون د غزني په ښار کې د افراطینو له وحشت نه ډکو او غیر انساني عملونو د غندلو په خاطر جوړه شوه. د باختر د اطلاعاتي اژانس د خبریال د رپورټ له مخې په هغه جرګه کې چې د غزني ولایت د کنفرانسونو په سالون کې جوړه شوه، لومړی د کلام الله مجید څو آیتونه ولوستل شول. وروسته د دغه ولایت والي او د دفاع شورا رئیس تاج سروري زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان د لاسوهنو په باب د خبرو په ترڅ کې د دغو کلیو مسلمانو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د غزني په ښار کې د میشته وسلوال پوځ سره همکاري وکړي او د افراطینو د وحشیانه بریدونو د شنډولو او دفع کولو په خاطر هېڅ راز فداکاري ونه سپموي. په مقابل کې څو تنو سپین ږیرو او مشرانو دا چې د جګړه مارو افراطینو له وحشت نه ډک عملونو چې د توغندیو په ویشتلو سره یې کورونه، ښوونځي او مقدس اماکن ویجاړ کړي او ماشومان بېګناه سپین ږیري او ښځې شهیدانوي وغندل او د امریکا او پاکستان تر ملاتړ لاندې د افراطینو د ریز مریض کولو په لاره کې خپل تیاری څرګند کړ. د جرګې کار د ترقۍ نیکمرغۍ او په هېواد کې د سراسري سولې د تامین په دعا سره پای ته ورسېده. د هند، عراق، مالیزیا، تانزانیا او د ځینې نورو هېوادونو استازو پرون د ملګرو ملتونو د ملي ټولنې په 440مه غونډه کې د وینا په ترڅ کې د سیمه ییزو لانجو د حل په خاطر د رغنده هلو ځلو ملاتړ وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر پي وي ناراسیمها راو د افغانستان په باب د ژیړک د موافقه لیکونو د جدي رعایت غوښتنه وکړه. د وویل ټول اړخونه باید د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. ناراسیمها راو زیاته کړه هغه دوراندیشه پیشنهادونه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق په خاطر وړاندې شوي دي ژوره پاملرنه ورته پکار ده. د عراق د صدراعظم مرستیال او د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر طارق عزیز وویل د ده حکومت تیار دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 598 ګڼې پرېکړه لیک له مخې له ایران سره یوې همیشنۍ سولې ته ورسېږي. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکا د CBS تلویزیوني شبکه د افغانستان د جګړې څخه غلط او جوړ شوي رپورټونه وړاندې کوي. همدغې ورځپاڼې د رپورټ له مخې مایکرووه چې د CBS د شبکې لپاره د دغو فلمونو برابروونکی دی لږ تر لږه 4 ځله د افغانستان څخه هغه رپورټونه نندارې ته وړاندې کړي دي چې په هغو کې جنګي عملیات صحنه‌سازي شوي دي. د مثال په توګه د پاکستان جټ الوتکه د شوروي بم غورځوونکي معرفي کړي او د ده په اعتراف په غیر عمدي توګه یې غلط معلومات ورکړي دي. د آلمان غږ راډیو د راپورټ له مخې د دغه هېواد د فرانکفورټ رونشاو او ورځپاڼې له خولې د افغان مجاهدینو د سنګرایو څانګو او ډلو مشران اقرار کوي چې په خپلو تبلیغاتو او پروپاګاند غولېدلي دي او د افغانستان جمهوریت د اردو قواوې په رښتینې توګه ارزیابي او سنجولې نه وه. د همدغې ورځپاڼې د راپورټ له مخې د دغو تنظیمونو د بنیادګرو څانګو ویندوی د مجاهدینو د ستونزو او نه بریالیتوب د شمېرلو په طرف کې ویلي دي. د کابل وسلوال ځواکونه ښه سمبال دي. په همدغه دلیل د جلال آباد په جګړه کې بریالي شوي. آلمان د فرانکفورټ رونشاو ورځپاڼه لیکي اوس نور کتونکي د رایو په اتفاق دي چې نه شو کولی د کابل دولت ثبات او ټینګښت او ځواکمني او پایښتي کمزوري وښیو. ورځپاڼه د دغه مضمون په دوام کې لیکي مجاهدینو چې له افغانستان نه د شوروي د عسکرو له وتلو نه مخکې د په خپل ځان باور او اعتماد خبرې کولې اوس په شکایت او ناخوښي کې لیدل کېږي. د آلمان غږ د راډیو د راپورټ له مخې د لویدیځ آلمان د فرانکفورټ رونشاو د ورځپاڼې په مقاله کې د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو
د اختلافونو او نقطو د څېړنې په طرف کې څرګنده شوې ده چې د طرفه کتونکي وایي د دغو ډلو استازي چې په پرله پسې توګه د پاکستان حکومت د خپل پوځي حالت له څرنګوالي خبروي یادونه کوي چې جهاد نور پای ته رسېدلی دی او اوس جنګ یوازې په قدرت او امتیاز باندې روان دی. د لویدیځ آلمان د همدغه ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان یو لوړ رتبه مامور چې د افغاني پناه وړونکو د چارو په څارلو ګمارل شوی دی ویلي دي چې مجاهدین له پوځي پلوه په غوڅه توګه د بریالیتوب چانس او امکان نه لري او زیات افراد یې له دې حقیقت نه خبر دي. د پاکستان دغه مقام د خپلو خبرو د ثبوت لپاره مثال راوړي چې زیاتره هغه ډلې او قومندانان چې په افغانستان کې په جګړه بوخت دي له دې نه زیات د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري او له ترحم نه په لرې عملونو غلا او لوټمارۍ او په خلکو کې د ویرې اچولو په لاس پورې کولو سره یې د هغوی کرکه د ځان په خلاف خپرولې ده. د تهران راډیو د رپورټ له مخې د اهل تشیع یو ستر مذهبي مشر علامه حسین حسیني د پاکستان د شمالي سرحد په ایالت کې نن د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان وکړ چې د پاکستان د سنا مجلس استازی او د شهید عارف حسیني د وژلو عامل سناتور هاشم خان د پېښور د قضاتو د دادګاه له تقلید وروسته په دې وروستیو وختونو کې سعودي عربستان ته تللی دی. د په دې مرکه کې دغه شان د پاکستان دولت د پاکستان د شیعهګانو د فقید مشر د شهید عارف حسیني د وژلو د عامل په محاکمه او نیولو کې نه پاملرنې او نه جدیت ورن کړی دی. د شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت د جوړېدو د 40مې کلیدي د لمانځنې په مراسمو کې د ګډون په مقصد د هغه هېواد د مشر په بلنه نن برلین ته ورسېد. د برلین په هوایي ډګر کې د آلمان د ډیموکراتیک جمهوریت مشر اریشونیکر د هغه هېواد ځینو ګوندي مشرانو او سیاستمدارانو د کارګري کولکتیفونو یو شمېر استازو او د برلین د ټولنیزو سازمانونو غړو د شوروي اتحاد د مشر هرکلی وکړ. ټاکل شوې ده د برلین په جمهوري ماڼۍ کې نن ماښام د آلمان د ملي شاهنامې د جوړېدو د 40مې کلیدي د لمانځنې په خاطر یوه غونډه وشي. په دې غونډه کې به د کارګري کولکتیفونو ټولنیزو سازمانونو پوهانو او د هنر د کارکوونکو 15,000 استازي او د غرض بهرني مېلمانه ګډون وکړي. ټاکل شوې ده اریشونیکر او ګرباچوف په دې غونډه کې ویناوې وکړي. د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ادوارد شوارزنادزې د نیکاراګوا له جمهور رئیس دانیل اورتیګا سره له خپلې کتنې او خبرو وروسته پرون په ماناګوا کې د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې څرګنده کړه چې د نیکاراګوا د هېواد له مشر سره د ده د خبرو باید د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې شوروي اتحاد او نیکاراګوا ګټور او رغنده سیاسي ډیالوګ رامنځته کړی چې د نړۍ په زیاتره مسلو کې د دواړو هېوادونو د دریځونو ورتهوالی څرګندوي. دغه کار د شوروي اتحاد د مشر میخایل ګرباچوف او د نیکاراګوا د جمهور رئیس دانیل اورتیګا ترمنځ د منظمه تماسونو او د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو د دوامدارو سلا مشورو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. ادوارد شوارزنادزې د دغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې زیاته کړه نیکاراګوا اوس په دغه هېواد کې د تپلې جګړې نه د وتلو په حال کې ده او انتخاباتو ته نږدې کېږي. موږ باور لرو چې په پای کې به سوله په نیکاراګوا کې ټینګه شي. د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی وادیم پروفیلیف وویل د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس په مالي کمیټه کې د اقتصادي مسألو په باب د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر جیمز بیکر صاحب سره د شوروي اتحاد په بیا رغونه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې ټاکنې او د بېلابېلو ډګرونو کې ګټوره متقابله همکاري کوي. د په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د وینا په ترڅ کې ویل د تعرفو او سوداګرۍ د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک په باب په عمومي موافقه لیکونو کې د شوروي اتحاد غړیتوب یوازې کولی شي د شوروي اتحاد د امریکا د متحده ایالاتو او د دغه سازمانونو د نورو غړو د اقتصادي اړیکو کې د تماسونو د لارو د ترلاسه کولو لپاره مرسته وکړي. دغه ویاندوی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل د وارسا د تړون د غړو هېوادونو د ګډ پوځ لوی ډیرکټر جنرال ولادیمیر لوبوف روم ته ځي. لوبوف به د نظام د میاشتې په 15مه نیټه د وارسا او ناتو د تړونونو د پوځي دوکتورینو په باره کې مقایسوي راپورټ وړاندې کړي. دی به دغه شان د شوروي په پوځي سیاست کې د بدلونونو په باره کې خبرې وکړي. په دغه کنفرانس کې د شوروي اتحاد د عالي شورا استازی چې د لومړي ځل لپاره یې د اروپا د پارلمان د هېوادونو په غونډه کې ګډون کړی و
هم حاضر وو. هغوی وویل د اروپا له شورا سره د مناسباتو پرمختګ د اروپا د ګډ کور د ودانولو په خاطر د هلو ځلو یوه مهمه برخه ده. هغوی زیاته کړه چې شوروي اتحاد او د اروپا شورا دواړه د مناسباتو د پراختیا په برخه کې له اوسنیو فرصتونو نه د استفادې کولو علاقمند دی. د اندونیزیا حکومت اعلان وکړ چې د هغه هېواد سمندري بندرونه د شوروي اتحاد د سوداګرۍ د بیړیو پر مخ پرانیستي دي. دغه تصمیم پرون اندونیزیا د حکومت په غونډه کې چې د هغه هېواد د جمهور رئیس سوهارتو په مشرۍ جوړه شوې وه ونیول شو. د اندونیزیا حکومت داسې تدبیرونه تصویب کړي دي چې هدف یې د هغو مختلفونو له په پام کې نیولو سره له شوروي اتحاد سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا ده چې شوروي اتحاد ته د اندونیزیا د جمهوریت د جمهور رئیس د وروستي سفر په بهیر کې لاسلیک شوي دي. دغه راز د شوروي اتحاد او د ختیځې اروپا د نورو هېوادونو بیړۍ اجازه لري چې د اندونیزیا تجارتي مالونه د هغه هېواد له بهیر نه ولېږدوي. د چین جمهور رئیس د فلسطین د دولت له رئیس یاسر عرفات سره په پیکین کې وکتل. د سینهوا د خبري اژانس د راپور له مخې د چین جمهور رئیس د هغه هېواد د حکومت او خلکو په نمایندګۍ د یاسر عرفات هرکلی وکړ. د چین جمهور رئیس د فلسطین د خلکو د 2 لسیزو مبارزې د قدردانۍ په ترڅ کې وویل موږ د فلسطین له خلکو سره همدردي لرو او د هغوی بری خپل بری بولو. د فلسطین د خپلواکۍ بخښونکي سازمان انعطاف منونکی سیاست لوړ وباله او هغه یې په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر د پیاوړي تحرک په توګه هرجدي کړ. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چې دا د فلسطین د خلکو لپاره ستر بری دی چې د فلسطین دولت د 150 هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی. یاسر عرفات په ځواب کې وویل د فلسطین خلک به کله چې فلسطیني غورځنګ په سختو شرایطو کې وو د چین د خلکو ملاتړ نشي هېرولی. د وارسا د تړون سازمان د ګډو ځواکونو د پوځي شورا نوبتي غونډه د دغو ځواکونو د عمومي قمندان پیوتر لوشي په مشرۍ د میزان د میاشتې د 11 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې په وارسا کې وشوه. په دې غونډه کې د پوځي شورا غړي د وارسا د تړون د غړو هېوادونو د وسلوال پوځ استازو او د ګډو ځواکونو د کنټرول څانګو برخه درلوده. خبرې اترې د دوستۍ، متقابل تفاهم او د ګټورې همکارۍ په روحیه پای ته ورسېدې. خبرونه ختم شول.